السلام علیکم. کتونکو الماس خلیل خو به تاسو ټول پیژنئ چې د پښتو یو ډیر خوږ ژبې سندرغاړی دی. ښایسته ښایسته ګانې یې په خپل اواز باندې ویلي دي چې پکې پرېږ ږدا ما پرېږ ږدا خمار ته لږ شان پرېږ مږدا اور ورسره زه یار یم د یارانو غونده ډېرې مشهورې مچېړه نادانه ملنګانو سره مچېړه داسې قسم سندرې ویلي دي. ډېر مشهور ډېر خوږ انسان دی. د کور نه ډېر غریب هم دی خو د تېرو شپږو ورځو نه د کور نه تللی دی څه پروګرام له او واپس لا کور ته نه دی راغلی. نو د کور والا سره هېڅ قسم رابطه نشته، موبایل هم بند دی. نو ټولو وروڼو ته خویندو ته کتونکو ته دا خواست دی که چا چاته په نظر لیدلی وي یا هغوی په خپله دا ویډیو وګوري نو مهرباني وکړئ د خپل کور سره دې رابطه وکړي، ځکه چې کور کې واړه ډېر زیات پریشانه دي، د هغوی په تمه دي چې هغوی راشي. نو تاسو مهرباني وکړئ ورته ووایئ که چاته معلوم وي چې کور سره زر تر زره رابطه وکړي. یو هفتې نه هغه کور ته نه دی راغلی نو ستاسو به ډېره مننه وي، ځکه چې په کور باندې مشر نه وي، د کور نارینه نه وي، نو په کور کې ډېر زیات غټ غم وي. نو الله دې په خپل امان کې ساتي، الله دې په خیر خیریت سره خپل کور ته راولي. ستاسو د ټولو یو جهان مننه. د الله په امان.